السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته خلاص. ګران دوستانو، لومړی فصل د موبایل د ترمیم خلاص شو. اوس شروع کوو د موبایل د ترمیم دویم فصل. دویم فصل کې څه شی دی؟ دویم فصل کې د موبایل جانبي پرزې دي. جانبي پرزې په څه معنا؟ په یخ کې ټچ ته او مثال رینګر دی او سپیکر دی. هغه پرزې دي چې بغیر د کاپیسټور، دیوت او ترانزستور او نور نه بغیر ورته ویلی شو. یعنې که چېرته دا نه وي موبایل هغه برخه به کار نه کوي. نور پرزې که جوړې وي صحیح ده، خو چې مثلا د لاسپیکر برخه ده یا رینګر برخه ده، که چېرته پرزې هر څه شي او رینګر نه وي کار نه کوي، یا که خراب شي رینګر کار نه کوي. نو څه کوو؟ راځو خپل درس ته. په د موبایل په جانبي پرزو کې چې دا ډېر زیات مهم چې دي، لومړی LCD ده، بل ټچ ده، بل رینګر ده او بل سپیکر ده، بل مایک ده، ریبن ده او کیپیډ ده. دا څه شي ته وایي؟ زه به اوس تاسو ته ټول عملي وښیم چې کوم څه شي ته وایي. LCD ګران دوستانو په ساده موبایلو کې دغه شیشو ته ویل کېږي او په غټو موبایلو کې دې شیشو ته ویل کېږي. دې ته LCD وایي. او بل ټچ ته، دا هم ټچ ته ګران دوستانو. په پخوانیو موبایلو کې ټچ او شیشه چې وه دا به یې فرق و سره. اوسنۍ موبایلو کې چې دا بیا ګډ راځي، ټچ او سکرین یا شیشه چې دا ګډ راځي او ګیلاس جدا راځي. بل څه شی ده؟ رینګر ده. رینګر په عامیانه ژبه کې موږ ورته څه شی وایو؟ لاډ سپیکر ورته وایو. دا هم د موبایل لاډ سپیکر دی او په دې کې ډېر مختلف دي، ډېر زیات ډولونه لري. د هر ماډل ځان ته فرق کوي. دا ټول رینګر یا لاډ سپیکر چې ورته وایي دا دي. او وظیفه یې د غږ ایستل دي. د زنګ ویلو په وخت کې یا نعت شی چې پرې راولئ، تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. یا دا مختلف دي. دا تاسو ګورئ د هر ماډل په دې کې شته دی. لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ، د هر ماډل رینګر دلته موجود دي. بل ګران دوستانو سپیکر ده. ډېر خلک داسې دي تر اوسه د رینګر او د سپیکر فرق نشي کولی چې رینګر څه ته وایي، سپیکر څه ته وایي. د رینګر په موبایلو کې چې دا د نعتونو یا زنګونو اواز چې پرې راایستل کېږي مربوط یې کېږي، او سپیکر چې دا کوم چې تاسو په موبایل کې غږیږئ خبرې کوئ مربوط دې کېږي او د موبایل په دې برخه کې موقعیت لري. دا نوکیا 101 موبایل ده. دا موبایلونه چې دي رینګر او سپیکر یې دواړه په یو رینګر په دې رینګر پورې ارتباط لري. او په ډېرو موبایلو کې چې دا بیا دا جدا وي. مثال مخه کوم سپیکر چې لګېدلی وي یا دا وي، او وروسته برخه کې چې لګېدلی وي مثلا دا وي یا بل شکل لري. بل ګران دوستانو ډېره ضرور چې دا هغه مایک ده. په موبایل کې مایک ډېره ضروره برخه ده. زه تاسو ته مایک عملي ښیم. دغه مایکونه دي د موبایل. وظیفه یې داسې ده چې غږ د دې طرف نه مقابل طرف ته وړلې وظیفه ده. یعنې غږ یې دې طرف نه طرف ته وړي. بل ګران ملګرو په موبایلو کې ریبن ورته وایي. ریبن یې ډېر مختلفې دي. ریبن د شیشې ریبن ده. د کومه توره پټۍ یا زیړه پټۍ چې تاسو وینئ دې ته ریبن وایي. او دا هم ریبن ده ګران دوستانو. دا زیړه چې تاسو وینئ کومه رابطه د شیشې او د تخت ترمنځ چې وصل کوي دې ته ریبن وایي.
په دې کې نري سیمان ځای په ځای شوي تر څو برق تیر کړي. ریبن ډېر زیات ډولونه لري، مثلا د رنګر د برخې ریبند او د بټنو ریبند او ډېر زیات لري. په راتلونکي درسو کې ټول درته ښایم. بل ملګرو زیات ضرور چې په موبایل کې دا هغه هم کیپیډ ده. کیپیډ یعنې دغه کومه د تکمو برخه چې دا دیغ ته کیپیډ وایي. دا د نوکیا 100 چینایي کیپیډ ده یا د تکمو برخه ده. تاسو چې پې کار کوئ 1 2 3 4 5 6 یا کومې چې تکمې وایي دا دې برخې ته څه وایي؟ کیپیډ وایي. نو ګران دوستانو اوس راځو لومړی درس ته. LCD ده د دویم فصل لومړی درس ته. LCD چې ته وایي هغه کارونه چې تاسو په موبایل کې کوئ او درته ښایي سکرین په مخه دغه ته څه وایي؟ LCD ورته وایي او یا هم ډسپلی ورته وایي. په ساده ژبه کې موږ څه ورته وایو؟ سکرین ورته وایو. او دا په 2 شکلو باندې دي. یو چې دی لیمي دی یعنې په لیم باندې سریښېږي، یو چې دی جاکي دی. جاکي دا معنی یعنې لیم ته ضرورت نه وي، فقط دا جاک ته دلته ولګوه دا به جوړ شي. لکه مثلا د دغه موبایل چې دا جاکي دی، که چېرته دا خراب شي تاسو کولی شئ چې دا واپس په دې برخه کې ولګوئ د جاک په واسطه سره. نو ګران دوستانو کله چې د کیپیډ LCD ګانې یا سکرینونه خرابېږي داسې به یې کوئ. مثال د موبایل سکرین خراب ده، دا تاسو نوی مثال ورته راواخیستو، دا به دلته داسې هغه کوي او زور به پرې وکوئ. دا چې شی دی دا جوړ شو. د دې مشکل حل شو. او بل کومې نورې LCD ګانې چې دي هغه به بیا داسې تبدیلوئ. دا خو اسانه ده خو ډېر یعنې لیمیټ ته ضرورت نه لري. مثال د دې موبایل LCD دا زه دا راوباسم. ګران دوستانو چې کله د یو موبایل LCD راوباسئ داسې به کوئ چې لومړی باید ګن چالان کوئ، ګن تکمه به ووایئ، ګرمېدو درجه به یې فول کوئ او درجه به یې کمه کوئ. که چیرې دا زیاته یې بیا ضرر نورو برخو ته د سکرین رسوي. نو اوس راځو لږ پیسټ دلته په دې کومه LCD په ریبن ده دلته یې ورته اچوو. په دې برخه کې ډېر معمولي صحیح شو. راځو اوس هیډ ګن دې ته نیسو. دا به په هیډ ګن باندې په دې طریقې سره وباسئ. زور به ورسره هېڅکله نه کوئ. دا چې کله ګرم شي په خپله راوځي، یعنې بیخي زور ته حاجت هم نه لري. تاسو زور ورسره مه کوئ. که چېرته زور ورسره وکئ موبایل کومې پایې چې دي د ریبنې د سکرین دا به مکمل راوباسئ تاسې، نو زور ته هېڅ ضرورت نشته. ګران دوستان دغه هم LCD راووتله، هیډ ګن بندوو. اوس څه کوو؟ اوس دا LCD بل موبایل ته لګوو. ګران دوستان دا LCD ما راوایستله. اوس د بل موبایل پایې لومړی پاکوو چې بیا شارټ نه وي. سمه ده پایې پاکې شوې. نوي سکرینونه چې دي ګران دوستانو دلته به لږ پیسټ ورته واچوئ. پیسټ خو پېژنئ تاسې. پیسټ به ورته واچوئ او لږ لیم به ورکئ. چې کله مو لیم ورکړو بیا دا زده کوه پې تېره کوئ تر څو شاټي ونه کړي. به لیم ځان ته ونیسي بیا دلته ښه په اسانۍ سره لګولی شي. نو تاسو به اوس داسې وکئ چې دلته به دا منظم ورسره ونیسئ تر څو یو رقم شي او کوه به پې تېروئ.
کوښښ کوئ چې دا پای باید شارټ نشي. که چیرې درنه شارټېږي بیا به لږ پیسټ دلته پې اچوئ چې پیسټ مو پې واچوو هغه شارټي د منځه وړي بیا لیمت ځای ته بیا ورځي. ګران دوستانو دا به ډېر ښه منظم تاسو لیم کوئ. پای باید یوه هم سره ونه لګي په د لیم په واسطه. که چېرته سره یوه هم ولګېږي دا موبایل څنګه کوي بیا شارټ کوي. او شارټ کېدل بیا داسې دی چې په پاور سپلای کې تاسو ته د شارټي علامه ورکوي یا اواز کوي پاور سپلای. دا شی ده د دلته کومې پایې چې ولګېږي د LCD مثبت و منفي لري. که چېرته سره ولګېږي دا شی کې ټول موبایل شارټ کېږي بیا چلانېږي نه. نو اوس ګورو چې آیا دا موبایل جوړ شو که جوړ نه شو. دا موږ خو LCD ورته ولګوله شی کوو نو پاور سپلای ته موبایل اچوو. ګران دوستان پاور سپلای تکمه دلته وایو. درجه باید 3.9 یا هم 4 کې او د دې نه باید زیاته نه ګران دوستانو. او که چېرته تر 4.2 هم مشکل نشته. د پاور سپلای درجه باید دغه نه پورته نه او که چېرته دې نه پورته بیا تاسو موبایل سوځوي مکمل ایسیانې به یې شارټ شي. نو راځو موبایل ورسره وصلوو. که څه هم موبایل د بیټرۍ کنیکټر یې بیخي شته نه خو دا هم طریقه لري. دا طریقه هم تاسو زده کوئ. مخکې مې هم درته ویلي اوس بیا هم درته وایم کوم زیړې نښې چې دي د تخت ټول بورډ کې دا منفي دي یا سیم کارت ځایونه چې دي دا هم منفي دي. زه راځم منفي په دې برخه کې لګوم د پاور سپلای او مثبت چې دا ګران دوستان دلته کومې 3 پایې چې درته ښکاري دغه پایه مثبته. راځم مثبت دلته ږدم او چې کله مثال دا په منفي د منفي سره ولګېږي بیا څه شی کوي اواز کوي. نو اوس پاور تکمه یا بټنه کې کږم چې دا جوړ ده که جوړ نه ده. وګران دوستانو دا LCD جوړه شوه یعنې پکې تاسې کتای شئ دا LCD جوړه شوه. نو دا د LCD تبدیلولو او جوړولو طریقه وه. هیله دا چې ویډیو به هم تر اخره لیدلې وي او که چېرته مو ویډیو خوښه شي نو مهربانۍ سره ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرايب کړئ. تر راتلونکي درسو پورې خدای په امان وخت ولرئ.